مهربانه خدای په نامه د رڼا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. زه د خپرونو په لړ کې دا ځل د لوګر ولایت د مرکز اړوند پر عالم کار د پورک کلي ته راغلی یم. زموږ هڅه همدغه ده تر څو پرې د بېلابېلو سیمو د دودونو په اړه، د خلکو د مصروفیتونو په اړه باندې او ترڅنګ یې د بېلابېلو سیمو د خلکو د ستونزو په اړه په ښکلي راپورونه جوړ کړو تر څو پرې د خلکو له حالات څخه موږ تاسو خبر شو. په دې خپرونه کې به هم له بزګرو سره خبرې وکړم، له هټیوالو سره به خبرې وکړم او د پورک د کلي ښکلي انځورونه به په ګډه سره وګورو. نو هیله مند یم چې خپرونه تر پایه پورې وګورئ. جوړ په خیر جناب صاحب خیرتي ده انشاءالله په خیر خیرتي ده کور ولانه شه ماشاءالله نوراني څېره ده او همداسې خوشخویه هم همیشه همداسې یک څنګه ژوندی اوسئ سر. دا به راته چې نوم د څه ده او د کوم ځای اوسېدونکی؟ نوم مې حاجي غلام حسن دی، د دادوخیل اوسېدونکی یم. ښه صاحب دادوخیل اوسېدونکی. نو دادوخیل سیمه هم د پورک سیمې همداسې لار ورغلې ده نو که نه؟ دا مستقیم سړک ده. دواړه یو سیمې خلک دي نو دوه کلي دي صاحب. دا به راته وایي صاحب چې څومره وخت کېږي هلته بازار کې د دوکان نه خلاص کړه دوکان لري؟ شپږ میاشتې کېږي کم زیات. معمولا د کلي کور خلک زیاتره په د بزګرۍ او دهقانۍ او مالدارۍ باندې بوخت دي صاحب. نو څنګه بلد دې سو چې مثلا مخکې د ځمکې درلودلې یا چې دوکان ولري هلته؟ ما یو زوی و ډریور، یو 20 کاله ډریوري یې کړې وه. بیا هغه ډېر خسته سوی و ډریوري. ما ورته ویل زه به تاته یو ټیلر واخلم هغه چلوه، ځکه تجربه هم لري 20 کال د چلولو. لکه هغه ډېر مسافري لري، ډېر تکلیف لري. هغه یو دکان ته به هغه وکړو خیر. هغه دکان ولایت کې هم ډېر وګرځېدو، اغاجان کې هم وګرځېدو، ځکه دلته نصیب و حتمدار تاده و خپله را جوړ کړه. ها ماشاءالله مطبخ ته بیا کور ته هم نږدې ده. د خلکو خدمت کوي ذاتي انشاءالله. څنګه دوکانداري څنګه ده؟ یعنې شپږ میاشتې خو تازه مې شروع کړې ده، کاروبار څنګه ده؟ الحمدلله. څوک زموږ دکان ته راځي، یو خو دکان نه وي، د بل هم سودا نه وي، د بل هم ریټ ښه ده، مناسب ده. ریټ د ریټ مناسب ده. بل تا غونجار سړی راځي چې حاجي صاحب ډېر خوشخویه، حاجي صاحب ډېر ښه. بس خو دوکانداري په څه وایي چې تیږې واچوه که نه، خو په خندا ورسره تیږې خرڅېږي که نه؟ بلکل ډېر ښه. حاجي صاحب راځئ چې دا زموږ خپرونه مو ځانګړې همدې ته کړه چې په کلیوالي ژوند د خلکو وغږېږو، د دهقانانو سره، بزګرانو سره، د سیمې اوسېدونکو سره. راځئ چې د دادوخیلو چوکاټ ښکلی کلی هم دی، دا چې دادوخیل کې څه ښه پیدا کېږي؟ مثلا موږ د افغانستان هر سیمې کې یو څه لرو، مثلا دلته سنځلې ښې دي، دلته مڼې ښې دي. دادوخیل کې څه ښه دي حاصلات څه دي؟ انګور ډېر ښه وو پخوا، خو دا د بانجانو هغه چې پرې راووته په خلکو انګور باغونه له بیخه وایستل، بانجان سو. هغه بانجانو پاکستان لارې پرې باندې کړې، پسې هغه پسې بېرته ذاتي خلک یې پښېمانه کړه. پیاز هم ډېر ښه پیاز کې کېږي، ډېر مشهور پیاز بانجان کوي، هر شی کوي ماشاءالله. ډېره ښه منطقه ده او ښه منطقه ده. خیر صاحب کور د ودان بس په کاروبار د برکت شفقت دا چې وملیدلې همیشه همداسې خیر څه یو واده ده. زموږ دا سړک مشکل ده دې باندې به د ټول طالبانو دا ټول خلک باید خبر شي. زموږ د سړک مشکل د لارې هم ډېرې خرابه دي. یو مریض یو ښه موټر یې ولاکه د سړي زړه کېږي چې پرې لاړ شي، یو جمپ او جوړ لري. اوس هم دا بعضې کلیوال وایي چې موږ پیسې اچوو 1000 روپۍ 2000 روپۍ خدای وس موږ یې جوړوو. خو طالبانو نه دا خواسته باید زموږ سړک ته توجه وکړي، دا زموږ لارې را جوړې کړي، زموږ دا کوڅې بیخي تر پلنه لږ اخوا لږ زره ځای جوړ شوی دا سړک دوه خواته داسې سړک ده چې ډېر خرابه سړک ده. خو دغه ته چې څوک دماغ غږ اوري دا چارواکي باید ډېر توجه یې غواړو. نور تاسو نه یو جهان مننه. کور د ودانه شه وخت راکړئ، خدای مو خوشحاله لري. سلام علیکم جوړ بخیر، ساعت مو ښه ده، خیرتي ده، بخیر ژوندی اوسئ. چېرته روان یې بخیر؟ ولا زه خو کابل ته یم، د دادوخیلو د کلي محمد الله جان مې نوم ده. له کابله راغلی یم او دلته یو واده ته روان یم. نو د دوستانو واده دا کلیوالي ودونه چې په خوند هم کوي که ډېر خوند کوي، ځکه موږ خو کابل کې اوسېږو. د کابل د ژوند او د هوټل واده او دا د کلي واده ټول دوستان وینو، دوستان سره کېنو، ټول د هوټل ودونه دا ودونه کې خوند شته، ډېر خوند شته په دې. ډوډۍ هم خوندوره وي، ډوډۍ هم خوندوره، هر څه یې خوندورې دي. نو دغه نو راغللو دلته وزو واده ته، نو دا ښه ژوند او زندګي ده، دا ښه ځای ده. خپله مې زړه ده چې بېرته راسم. خو د ما اولاده دا وایي چې هغلته دا معقول څه ده د کلي کور بعضې مشکلات دي کې، نو هغه مشکلاتو په خاطر باندې لکه مثال د برق د انرژي برخه ده، ټولو خلکو ته دا برقونه
جوړ شوي اوس چې موږ د پایولې دلته د پوره کلي څخه پای تیر شوی دی پای له پروس کال منی راوړي دي کار نسته غومره باید په جریان کې دا کار یو کار تیز پیوسی وروسته د سړک مسله ده سړک داسې مسله ده یعنی له کابل تر دې چې نه موږ راځو زو د تم فکر نه لیکن د سړک تر کلی تم فکر دا شي ګډ د سړک داسې دار بدر د ولس بیچاره یو سړی 2 لک 3 لک روپۍ موټر واخلي خو هغه منو ته شي کباړ دا سلاونه دي د ورور دیوالو سلاونه راځي د استنادي دیوالونو د جینو ټول سره خرابوي نو دا دولت نه مخدمو خواهش دا چې دا خدماتو کې د استنادي دیوالونو جوړ کی دا سړک راته جوړ کی چې دا پروګرام دا دغه خواهش د دولت نه لور چې ما څو نور هوادوال نه پښتنه کړو هم دغه موضوع وای چې لوګر بلته د پوره کله د داخله کله دغه سیمه ټول کلیوالي جون ځان ته خلا لري خو جنجال هم دغه یاد کې چې سړک مخامه دی او برېښنا پای راغلي د برېښنا درک نه لري او بل دغه ویلو لپاره کار نه شوی سین لپاره چې سندي دولت سیاده جنجال دغه جنجال د سندي دولت سره بیچارهګان زحمت کې تکلیف یو اصل چې سمر ته ورسیږي سیل پر راشي او دغه سی وی سی ار څخه ورګړې وړي بالکل او پاتې شو دغه سړک ته ډیره توجه موږ د ولس دولت غواړو چې د ولس ته خدمت کې دا سړک جوړ شي چې دا پای د انرژي د برق نن سبا حیاتي موضوع ده د کور د ولس لپاره برق هر څه جوړیږي بر ژوند د ژوندۍ سړک ځنی چې یو ځای کې سړک وي او برق یې هغه ځای ډېر ښه برابرېږي او ډېر ښه ژوند کې کېږي او دا شیان دواړه چې نه هېڅ ژوند بالکل صاحب بس خدای دې وکړي چې مسؤلین ستاسو غږونه واوري او رښتیا هم چې لوګر او د لوګر دا کلي ځان ته ښکلا لري خو دغه جنجال نه چې حل شي نور بیخي دا جنجال نه سره کور ورانه صاحب خوشحاله و درته غواړم صاحب کوم خبرونه نه زه هم عادت سره ولا سره تللی دا واده به دې موږ لاره جوړ خیر ژوندی اوسې کور دې ودان دا د پوره زیاتره اوسېدونکي ټول همداسې خوشحاله وي طبیعت همیشه هم دا رقم وي که کمرې ته هم دا رقم وي نه همیشه همداسې خوشحاله وي شکر دا به راته چې نوم د څه ده او د همدغه سیمې اوسېدونکی د همدغه سیمې اوسېدونکی هم نوم مې شیرین اغا ده او تخلص ستانګری صاحب کوم او د همدغه ځای اوسېدونکی یم ښه ډېر ښه بیخي نور هغه خبره فکس وطندار نور سل کې وطندار دا راته چې څومره وخت یې دلته دوکان لرې دلته خو د ما خپله کېږي 4 میاشتې ښه د دوکانونه زیاتره 4 میاشتې 5 میاشتې کې د فکر د بازار نه وي جوړ شوی دی تقریبا دغه مارکېټ چې دغه څومره وخت دلته سیل راغی بیا دوران سو اوس چې دلته نوی جوړ کړی ده ښه راته څه څه لري په دوکان کې کاروبار تازه ښکاري څه څه خرڅوي ترکاري هم شته میوه هر څه لري د ما اوس خپله پنهاله ترکاري خرڅوم او څنګ خوراکه د خانداري باندې خو بلد نه یې د خانداري ځمکه او پټي کاروبار نه ده کړی کړی مې ده هغه مې هم چې نن کړی درس مو سره ویلی ماشاءالله نو دغسې بیا خوند کوي چې هم درس ووایې هم دهقاني باندې بلد اوسې او هم دوکانداري وکړې په غریبۍ کې شرم نشته که نه یو مړی حلال روزي وګټي دا ورته چې د زیاتره هټیوال دوکانداران چې شکایت لري نو د قرضدارانو لاسه لري وایي چې کتابچې هم ډکې وي او ځینې قرضونه وړي بیا راوړي نه نو څنګه قرضداري خو به نه وي شروع شوې دوکان دې تازه ده نه د ما خپله پنهاله دوکان تازه ده کوم قرض نه لرم قرض نه لرې نه لیکلي دي چېرته نه دي چې قرض بند ده قرض به دې ورکړی نه یې شاته که نه نو قرض مه ورکړه که نه چې قرض نن د قرض ور سبا د بیا جنجال در که نه په خپله هستي په خپله پیسو په خپله هغه به دې ورسره جنجالي نفر به هم درنه خفه وي نه کور دې ودان بس کاروبار د برکت شروع ژوندی د خیر وشي خیر صاحب قدرمنو پخوا به کله چې د رکشا نوم اخیستل کېده د هر چا فکر ته به دا ګرځېده چې جلال آباد ښار خو اوس د لوګر په پوره کلي کې هم رکشاوې پیدا شوي دي سلام ورور جوړ په خیر ساعت ښه ده خیراتي ده په خیر ساعت ښه ده څه د کوم موبایل کې د گیم کوو که څنګه سولۍ ته پته مې نه انټرنیټ کې لري تاسو سره لیکم دا چې راته نوم د څه ده او د کوم ځای اوسېدونکی نوم حمید الله ده د لوګر ولایت مرکز د داخلي سیمې اوسېدونکی یم ښه ډېر ښه دا راته څومره وخت دا رکشا اخیستې ده
دغه د 3 میاشتې کېږي چې اخیستې مې ده. 3 میاشتې. نو د همدغه پوراک د بازار نه تر کوم ځای پورې دا رکشان ځي؟ د پراګ د بازار نه ډېره لرې سیمه ته ځي، چې دا د خیل ولایت او داسې دشتباري هرې سیمه ته ځي. ترافیک او دوی خو مزاحمت درته نه کوي؟ نه انشاءالله دلته خو نشته د ترافیک، نه د کلي طرف نه ولایت طرف ته چې ځئ؟ نه انشاءالله څه مشکل نشته ده چې خپل خط سیر معلوم ده چې کوم طرف باید لاړ شو. دغه ما مخکې ویل چې جلالاباد ښار ته ځې، خدای دې انصاف وکړي زموږ تاسو ځینې هېوادوالو ته ښه ټول خو باسې نه ټول ځوانان چې اوس خفه نه شي جلالاباد هېوادوالو نه ځینې دغه رکشاوې داسې بسونه ځغلوي که نه چې د نور موټر ته مزاحمت کوي. نو څنګه دلته خو به موټروان درنه شکایت نه لري؟ نه انشاءالله تر اوسه پورې کوم شکایت نه لري د اشخاص، خو انشاءالله دا کوشش کوو چې د چا مزاحم نه شو. ښه ښه ډېر ښه. دا ته چې واده دې کړی؟ نه مجاهد یې مامزاد هم نه یې؟ نو حتما نو پیسې پیدا کړي چې بیا واده وکړي نو اوس خو که نه. ښه ډېر ښه. دا راته وایي چې دغه سړک تر یو ځای پورې تر پله پورې پوخ دی، له اخوا نه بیا خامه دی، نو دا رکشا بیا خټو کې نه بندېږي. ډېر خلکو شکایت دا وکړي چې وایي سړک مو خامه دی. والله بعض له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو، اکثره ټیم وختونو کې موږ نه کار نه کوو، ولاړ یو په کورونو باندې. کله چې لمر وي سړکونه وچ وي بیا موږ راوځو کار ته. نو دغه بعض زموږ یو ډېر لوی مشکل دی د سړک چې د هر څه نه مهم سړک ده. باید چې دا سړک موږ ته جوړ شي، او سړک چې جوړ شي ډېر مثلا څو زره کلی به ورسره اسوده شي. حتما حتما. بس کور دې ودان نور په کار دې برکت احتیاط کوه نور په خیر. د پوراک په بازار کې د نورو ښکلاو ترڅنګ یو ښکلی کوچنی کلیوالي هوټل هم شته چې دلته د سیمې د خلکو لپاره یا بل هغه کسان چې په دغه سیمه کې کوچني دوکانونه لري یا هټۍ لري د هغوی لپاره خواړه برابروي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ خیر سر دې خیر ښه خو وخت خپل خیر. کله چې د رڼا ټلویزیون قدرمن دې ته اول ځان معرفي کړئ. زما نوم شریف ده، د لوګر اوسېدونکی یم، د کنجاک د کلي، او په دغلته یو دوکاندار یم، هټۍ لرم، د هوټل ده. دا خلکو ته د موټروانانو ته او دغه کلیوال چې راځي دغو ته ډوډۍ موډۍ ورکوي. شریفان دا به ته چې څومره وخت کېږي په اشپزي له کومه زده کړې ده؟ له پخوانه اشپزي خو مې له ډېر مخکې نه زده کړې وه، او 3 کاله به مې دلته کېږي چې دا هټۍ لرم. 3 کاله. ښه. کور مو کنجاک کې ده؟ کور مو کنجاک کې ده. کنجاک هغه ځای کې چې ښکلې کدوانې کوي که نه؟ د کدوان ولې دومره قیمته خرڅوي ستاسو دا کلیوال؟ والله خو لارې خوا نه راځي، دا داسې نه ده. د دې ځای کدوان نه دي؟ د دغه جې دی، خو دا کلو نه راټولېږي، د اطراف نه راځي، کلیوالو دي، دغو خلکو دي. اوس نو موسم نشته ځکه چې د لوګر هغه سړک دغه سیمې ته چې رارسېږي ښکلې کدوانې کې اوس نو وخت نه ده که نه؟ نه اوس خو هغه سوي نه دي، اما زاړه ساتلي هغه راباسي. ښه. شریفان دا راته چې څه پخوئ دلته په دغه هوټل کې؟ په دې کې قورمه شته، لوبیا شته، وریځې شته، چسپ دي راسره، ناخود دی. بس دا کلیوالي هوټل ده، بس که سره هغه یاره ته باور وکړه چې دا د کابل ښار یا د افغانستان د نورو ولایتونو یا د لوګر کې د ولایت نه د هغه لوکس هوټلونه د دغسې غریبانه هوټلونو دغه ډوډۍ ډېر خوند لري. ډېر خوشحاله یم ورنه، د خپل کسب نه او د ډوډۍ هم خوند کوي د دې ځای. بس خیر یې وروره، مننه. داسې بس د هر چا زړه د بعضې خلک د غټ هوټلو ته منډې وایي که نه، هغه کې قیمتي و هغې سي. دلته موږ ډېر غریبانه هغه ورکوو. اوس لوبیا د خوراک 50 روپۍ ورکوو، له چای سره له ډوډۍ سره. داسې قورمه د په 100 روپۍ ورکوو. 50 باندې مړېږي. خو بل لوکس هوټل دار چې یو سلات ته تړي یا فرني راوړي نه هغه ناشان چې خوړل کېږي نه وایي راکړي دغه هغه نه کوو، ډېر هغه نه. ته به همدغه سیمې اوسېدونکی کنجاک یا پراګ دغه سیمه په ټوله یو ساحه ده. دا به راته وایي چې د خلکو ستونزې څه دي؟ مثلا دلته ډېری خلکو سره ما خبرې کړې وایي دا سړک مو نیمکاره پاتې ده. والله ستونزې خو دغه دي، خو دا سړک خامه ده تر ډېره ځایه پورې، او خلک ډېرو نه په تکلیف دي، ډېر بیا په دا ژمي کې ډېرو نه په تکلیف دي، نیم جوړ شوی نیم پاتې. یعنې دومره ستونزې لري چې له اندازې نه وتلې، دا خلک ټول ورسره پاتې دي، مریض ځای ته نه رسېږي، او خلکو ستونزې زیات دي. بل دا د برق ستونزه ده چې برق د خلکو ته پای راغلی دی خو کار نه ده. آیا خان پروس ول موږ لیدلې پایسته نشته؟ پایسته او برق نشته، تیر سوی دا برق نشته. دا خلک له دې ستونزو سره مخ دي. او بل دا
کروندګر چې دی دغه ډېر په ستونزو کې دی چې تکلیف باندې دی دا خبره ده سیلونه ویلې اصل سم جیته ناغه کې رسیدګي نسی کوي نو دغه د ستونزې دی دغه او کور دوران شریف خان بس ما صار شي سره مو يمكن اخر لو بیا خو چا جوړې چې دا تیار کوم خوشالي باندې د پورک تاریخي او لرغونی پل هغه پل چې کیسې کوي چې د جهاد پر وخت هم له بېلابېلو ځانګړتیاوو څخه برخمن او اوس هم په دغه پله باندې د لسګونو نورو کلي اوسېدونکي له دغه څخه تېرېږي او خپلو موخو ته رسېږي دقیقا دغه پل د لوګر ولایت پر سیند باندې جوړ دی د لوګر سیند د اوبه چې راځي د میدان وردګو ولایت څخه له غرونو څخه سرچینه اخلي او همدغسې د لوګر په تنګین را په دې خوا برکي ولسوالۍ باندې همداسې روان دی تر کابل بګراوۍ پورې چې هلته بیا د کابل سیند سره یو ځای کي دغه ښکلی سیند پخوا ډېرې پاکې اوبه او ډېرې زیاتې اوبه پکې وې خو اوس وخت ناوخته په کوم کال کې که د سیلابونو له وجې اوبه راوځي او دغه سیند ډک واوسي دلته د پورک په سیمه کې لسګونه د برېښنا پایې هم په دغه سیمه کې لوېدلې دي او د کار لپاره چمتو دي چې د برېښنا مزي پې وغځول شي او یا هم دغه پایې ودرول شي خو د دغه سیمې اوسېدونکي وایي چې دغه پایې د پورک د کلي پاره نه دي په دې سربیره چې د پورک کلي اړوند کوچني واړه ځینې نور کلي او سیمې هم شته چې اړتیا لري د برېښنا لپاره خو ویل کېږي چې د پورک څخه دغه برېښنا او مزي تریږي او نورو سیمو ته برېښنا رسیږي کچالو، پیاز، بانجان رومي، تور بانجان، لوبیا او جوار او دې ته ورته ځینې نور د دغه سیمې له مشهورو حاصلات څخه دي چې زیاتر کروندګر هر کال په دغو ځمکو کې دغه شان کوي. تر څنګ هغه څه چې ډېر زیات مشهور دي په لوګر کې په بېلابېلو سیمو څخه
د لوګر سنځلې هم او ترڅنګ په ځینو سیمو کې انګور خورا مشهوره دي. قدرمنونکو دا چې د خپرونې په پیل کې مو ویلې چې د لوګر ولایت د پوره کلي په اوسېدونکو سره به خبرې وکړو، کروندګر او کسان چې په مالدارۍ باندې بوخت دي. راځئ چې په دې خپرونه کې مې یو قدرمن کلیوال دلته له ځان سره لرو چې په دغه سیمه کې کوم شان ښه حاصلات ورکوي، دغه وخت د څه دی، کوم شان د کښت ښه دی. دا اوس تازه لګیا و دلته د کچالو خشاوین پاکول. البته نو اوس به پوښتنه ترې سلام شي، ساعت مخ راشه، په خیر خیرتي ده، ژوندی اوسې. کله چې اول لیدونکو ځان معرفي کړئ. زه عبدالجلیل د پوراک اوسېدونکی او دغه بزګري قسم ده، بس دهقاني ده، پدري کسب ده. نور پدري قسم ده و بس همدغه مځکو کار کوو. موږ نور سواد مواد نه لرو نو بس دا هم یو بړی حلال وځي چې انسان ګټي، دا لوی کار دی، عبادت ده خپله. د لپاره چې دغه هېواد والله هم پوه شي، راځئ چې مفصلا در سره خبرې وکړو، بیا به ځینې ویډیوګانو تصویرونه هم واخلو چې په دغو سیمو کې څه ډېر ښه حاصلات ورکوي، څه کرئ تاسو په دې ځمکو کې؟ دا لوګر نه ده چې خورۍ پکې وباسي، هر حاصل یې ښه ده. یعنې له هوا نه، له تفریح نه، له کښته، له زراعت نه، نو داسې ځای ده چې یعنې په ټول افغانستان وګرځي، داسې ځای به پیدا نه شي. خو چون دغه د څو کاله له وچکالي له حالته نه نو پوه شولې دا ونې منې وچېږي، خرابېږي. مثلا اوبو کمښت شته، قیمتي د خورې نه ورته رسول کېږي. اصلاح شوي تخمونه به هم جنجال وي ستاسو؟ اصلاح شوي تخمونه اوس یعنې دومره موږ پوهنه کړې ده چې خپله یا ته ضرورت نشته چې خپله یعنې نظر چې موږ له بل چې تخمونه موسسې موږ ته راکوي یاګان ته یې که نتیجه ورکړي، یعنې په 5 کې که یو یې نتیجه ورکړي، نورې نتیجه نه ورکوي. دلته تاسو خپله دا تخم جوړ کوئ، دا به ښه وي. او موږ خپله تخم په پټي کې تصفیه کوو او خپله هم زه پوه شو خپله د کال 2-3 خروره خپله تخم تغذیه کوم. یا والا دا ده بېشک دا هم یوه لاسته راوړنه ده. څه کرل کېږي په دغه ځمکو کې چې اوس زموږ تاسو ته شاوخوا دي؟ کوم څه کرل کېږي، کوم شان خلکو کرلي دي؟ کچالو، بانجان، لوبیا، که درته ووایم سیکره هم کرل کېږي، داسې نور شی درته وښیم. حتی دا ناخود هم خلک کوي اوس، دا غټ ناخود نه دي، دا هم کرل کېږي. نو غنم، دا د شاوتلې دي، غنم دي، جوار دي، دا هر شی دلته نتیجه ورکوي، کرل کېږي. پیاز دي، صحیح اوږه ده. دا به راته وایي چې په څه کې ډېره پیسه ده او په څه کې ډېره خواري ده. مثلا هغه څه چې کرئ، مثلا اوس زیات
وخت ما لیدلی دي چې ټول کله یا ټول بکلي اصل رومیانو کوي رومیان نرخ دومره ټیټ سي چې بیا څوک اخلي نه کورو ګنده سي د پیاز هم درخم بیا بل کله څوک چې نه کوي نرخونه جګزي په دغه شان کله کچالو پیاز لوبیا څه په مشکله کرل کېږي شاوای جنجالي ده او په څه کې پیسې ډېرې دي داسې هر کښت ځان ته یو لکه خاصیت څه لري هر کښت چې ځان ته هغه لري هماغومره تکلیف هم لري مثلا د کچالو دومره ډېر تکلیف نسته خو حاصلات نظر له نور شي نه پوس بله د رومي هم انداسې پوس د خلک چې ډېر ګري د دې په خاطر یې کوي چې جنجال یې کم ده یعنې ډېر زحمت نه لري بیا پوس بله او حاصل یې که پوس لږ نرخ ولري بیا د بانجانو حاصل پرې ښه راځي خو د ټولو نه زه داسې فکر کوم دا اوس وختو کې پخوا د ترکارۍ به څه پیسې کولې لارې بارې خواته خوسې وې خو سا کال منه خلک داسې وځبل بالکل یعنې دومره انتې وځبله چې اوس قدرت د دغې نه لري دغه د اوس کچالو 310 روپۍ دي څوک دومره قدرت نه لري دا چویې وګورئ دا ټولې جګې سوي دي خو کچالو چا نه دي ایښي دا تخم قیمته ده تخم قیمته ده 310 روپۍ نو داسې واقعا هم پوس ولې یعنې هغه دي نو اوس خو پوس ولې زه چې نن بیا په دغه هغه وخت کې اوس پوس وي کچالو ښه دي ځکه چې پوس وي موږ هغه نه ځي بلې خواته حاصلات هم دغه شی هم ساتل کېږي او هم د خپل هغه کې وطن کې اوبه کېږي نو بامیه د پوس خپل وطن کې اوبه کېږي اوس پوس ولې بامیه ښه ده کچالو ښه دي مثلا پیاز هم دومره چنان چې موږ اوس پیاز نه وځي هرې خواته خو بیا هم کرل کېږي او شی کرل کېږي او مځکې ته تغییر ورکول دي چې مځکې ته تغییر ورنه کې حاصلات نشي اخیستی مځکې ته به حتما تغییر ورکوي تخم ته به تغییر ورکوي حاصلات به پوس ویلی یو تخم به بل چېرته وړي د بل ځینه به بل چېرته تخم راوړي چې تر هغه ښه حاصل ترې واخلي نتیجه ترې واخلي دا اوس کچالو دي دا کچالو دي دا پټی ورته دوپال کوو بیا یې جوی کوو دغسې بیا نو چې کچالو پکې اول ود کې پوس ویلی دا کچالو موږ ایښي دي دا د اوس دوه قسمته یې راوتي یا درې قسمته یې راوتي یو قسمت یې راوتي نه دي دا نو اوس واښه ماښه یې ترې پاکوو خشاوه کوو یې سیزاتي تر هغه پورې یوه اوبه ورکوو دا ټول راوځي دغه ورښتونه څه ګټه کړې ساکل چې اوبه کمې ورکوي ځکه ورښتونه وسولې سوځلې ښه د ورښتونه ګټه کوي ډېره اوس کچالو دغه د ایښودلو طریقه مثلا یو تخم به هم دغه یو تخم مکمل شیندی څنګه غنم نه کچالو پوس اخلو کچالو سمنه هم واخیستله دا ځان سره ساتو پسرلی بیا دا رااخلو دا بیا یو کچالو 3 ټوټې هم کېږي 5 ټوټې هم کېږي 2 ټوټې هم کېږي 10 ټوټې هم کېږي کچالو بیا اخلو بیا هغه ځان ته په سترګې لري هغه سترګې موږ ته معلومیږي چې دا سترګې کوو بیا پوس بیا دا یو ورځ مار ته اچو خپله کچالو چې دغه شاق ځای شي تاسې اوبو نه ورک سي چې بیا هغه که اوبه پرې ولري هغه خوسا کېږي چې اقلا یو پرده سپینه پرده نیسي پوس ولې سیمان غوندې نیسي بیا هغه پوس بیا هغه نه یې راوړو په مځکې کې داسې جویونه به هغه لښتي دا جویم چې ورته جګې کړي دا ورته شرخ کوو بیا نو یوه ورځ فاصله ورکوو هر کچالو ته یوه ورځ فاصله ورکوو وخت چې جویې جګوو ده کې نو نیمه بجې ټوله سره موږ شیندو منی ډېر ښه بیا نو اوس دغه د پاکوو چې پاک هم که دم چې اوبه ورکړه بیا دې ته بیا په اوس ولې ګله د هر بوټي ته ځان ته غوچه کې وهو جای ورته راښکوو خورا ورته اچوو بیا نیمبرۍ ورکوو فیصله هم دغه خپله مځکه یې اخلو دا ډاډ ته یې ورکوو چې دا پوس ځان پکې ونیسي اتي نو بیا هغه دا بال د درمندونه دا کچالو له خیره وځي مینه کچالو دا دي درمندونه کله چې غنم پاکه شي هغه نه وروسته آخري ګرمي کې نور هغه دا وځي د انګورو وخت کې به نور کېږي د انګورو وخت نو د لوبیا لپاره تقریبا دغسې ورته کار کوئ تاسو د لوبیا دپاره هم دغسې جویې خو هغه جویې باریکې دي لږ زره وړکۍ دغه یو جرب پټي کې څومره کچالو تاسو حاصل اخیستی شئ یو جرب پټي کې موږ 100 منه تخم ایږدو ښې کېږدو نو 80 منه ایږدو او که ښې کېږدو 100 منه کچالو ایږدو نو داسې وښایه چې ښه حاصلات ورکړي تر 1000 منه هم کوي او سیوار یې نه کړي نو چې تر خدمته پورې ده نو هغه نو بیا نه هغه چې هر شی په تخم کې ارزیا لري که ښه تخم واخلې نو حتی کچالو به هم ښي خدمات به هم خدمات وباسي یو شی زه اوس د خشاوه د ده لپاره کوي چې دغه بوټي کله چې بیکاره بوټي دا ترې لرې کوي دا بیکاره واښه دا چېرې مثلا دا واښه لرې نه شي مثلا بیا نو کچالو نه اخیسته کېږي څنګه کچالو بیا نه کوي نه کوي نور که نه ځکه ټول انرژي هغه ته ځي انرژي خورا ورکوي خورا هم ټوله دا اخلي پوس دا پټېږي دا زور نه کوي بوټی قوت نه کوي بیخته زور نه کوي نو کچالو هم نه کوي اوس د بازارونو موضوع ده مخکې یادونه مو کړه دروازې بازارونه
مثلا کله کله وګور چې یو څه کم وي دومره قیمت چې خپله د دهقانان هم نشي اخیستی بېرته ما داسې دهقانان لیدلي چې وایي پروس ویل کچالو نه کچالو نشه دغه څه کالم داسې شوله که نه یا لوبیا دې ته ورته خو کله کله بیا دغه بازار بیخي نه وي او حتی یو څه خرابېږي اوس ما په همده کلي کې ولیدل چې ځینو کې خلکو بوجۍ بوجۍ پیاز اچولي پیاز خراب شوي دي دغه څومره بیا تاسو زړه وهي څومره تاسو بیا تاوان رسي دغه لارې چې خرابې وي یا بازار نه وي پروسه کال سیل راغی مخکې آخري ورځ د موږ د درمنده وه د غلې نه نسته اوس موږ غله نه نایستله په همغه ساعت هم ماخستان اوس یعنې کوټې ته م کړه د غله باران شروع وکړه 6 جره به پټی د ما ترکاري وو یعنې 6 لکه دا ټول اوبه سیلوې وو مکمل همه زحمتونه هر څه مو یعنې ډېر یعنې 6 لکه کې داسې وښه چې پوس دا 6 لکه یو لکه یې ونیسي 6 لکه خو مې هغه ته ونه کوي نه 2 لکه مې نور مصارف کړي او یعنی تقریبا کم 1 میلیون افغانۍ کنه پیدا کول په چا خبر په 1 میلیون کال کې نه کیږي کنه مشکل وي کنه یعنی چې 2 لکه مصرف یعنی 15 لکه روپۍ یا 6 جره په پټای په دې کې یعنی مځکه مې یو څه اجاره وه هغه نو پوس د افغانستان د خلک دي چې مځکه اجاره ونیسي که سیلې ویسي وی نسي پوس وایي ما حق لري ما اجاره ده یو بل دغه ستونزه دغه د سیند له غاړې کنه اسنادي دیوال نشتون د ویلو کې اسنادي دیوال نشتون چې د حکومت مسؤلیتونه دي دغه څومره کولی شي چې هغه د سیل دغه ډېری وخت هغه سیلونه راوړي دی خو ته ډېری ځمکې په ټول سیمه کې ټولو کلیو کې دا څومره جنجال جوړوي ځکه درته وایم کنه چې حکومت په زراعت برخه کې دومره بې پروا ده کنه دومره یعنی د افغانستان د زراعت و مالداري در حال کې 70 نه خلک ډېر په کرنه مالداري باندې ټول په دا د اوس خپل حکومت ته هم د معلومات دي چې د افغانستان سا کال پوسټ ولې یعنی فصلونه د سا کال هغه نه د وګوره کچالو حکومت ته ورسېد بالکل ستونزه یې څه شي ده چې دوی پوسټ ولې داسې ځایونه نه دي جوړ کړي حکومت داسې ځای نه لري نه په منطقه کې لري چې سټور ولري چې د خپل پوسټ شای وساتي سرخانې ولري خپل شای وساتي په وخت پوسټ کمبودیا کې هغه نه استفاده وکړي او بالکل دا دی یو دوم دا ورو دومره تنګ سوی کنه چې یو بیل تر جوړه سوی چې معمولی وبم راسي د پسرلی و دم ځکه ته جګیږي مځکه ختمي دا اوس دا کم وبم حالت کته غنمو کې د 150 جره بم ځکه چې خلکو تر ما پورې 2-3 جره بغنمو ان څو ورځې وب کې روانه بالکل یعنی ځکه چې ارزل سیل چې ریګو خټه راوړي مارش راوړي نو هغه سیند مرکه کوچنی ویل تر جوړ ده سیند کوچنی خلکونه پکې دی ورکته کیږي اوس ولې ورته غړ ته ونی ونږدې کو اوس نو بيخي هغه سوي دی حکومت نم دا خواهش ده چې باید اوس ودا د حکومت هغه ده سین وشکي لوی کی شګم تیر وباسي 2-3 متر غي خواته دی خواته وشکي زرال وای کمی پوس ولې نو دا حکومت هم دا توقع ده چې باید ورو تفکر وکړي پوس ولې فکر راغلی اوس د سیوخه هغه وخت چیرې هغه وخت به پوس ولې یو جره پټي 10 مننه 40 مننه ډیر حاصلات نه کول غنم خام او اوس پوس ولې یو جره پټای قزامت پکې وباسي نه تکلیف کې وباسي 2 خروار غنم کوي له 2 خروار مرزي کوي یعنی پوس په دومره حد حاصلات فرق کوي اوس هر شی یعنی تر پوس ولې تر غزامات پورې تر مصارف پورې دي که خي وبو ورکه په وخت سره دوای وه چې میاشتې ونه کی او هغه وکي پوس ولې خورای ورکه او په خپل وخت ورکه او دا غیا پکې پرې نه دی ار اصل دی غنم هم انداسې چې دا پښې نه کې خورا ور نه کې نو پوس ولې فصل نه کوي هر فصل ته تکلیف واسي زحمت وکړي او وخت اصلاح وکړي
قدرمن لیدونکو دا چې په کلیو کې د ډیری هیوادوالو مصروفیات همدغه وي چې په کروندو بوخت وي په ځمکو کې بیا د پسرلي په موسم کې لږ زر کار هم د دوی زیات وي نو دا بیا د هر چا فکر پورې تعلق لري چې څه په ځمکه کې کري به څه پلان لري ځکه ځمکه کې هر وخت تبدیلیږي نو په دغه سیمه کې هم ولیدل چې ځینې مشران ناست دي د مازدیګر په ښکلي موسم کې او لو کوي دا چې په ځمکه کې څه کرلي او لو څه لپاره کوي له دې وروسته هم څه کرل کېږي که نه د دوی سره به خبرې ولرو. السلام علیکم. اشرف خیر ساعت مخه خیر السلام علیکم. اشرف خیر ساعت مخه خیر. اشرف اوله که بزان راوپېژنئ د لاڼه تلویزیون لیدونکو ته یو معرفي ځان کې. زه خو فضل احمد زما نوم فضل احمد د پورک د کلي د لوګر ولایت مرکز مربوط یم. او حاجي صاحب نو حاجي صاحب زر بیا وروسته خبرې کوو هغه هم د ملګري د همدې سیمې دی صاحب. نو څه درته وایم چې دغه ځمکه کې اوس موږ ولیدل چې افغان زوی دی لو مه کوو څه مو کرلې چې لپاره لو کوئ او تصمیم څه دی په خیر چې ځمکې څه وکرئ؟ ځمکې خو موږ پخوا بسې کرلې دغه د بانجانو هغه فصلونه به زیات وو. بانجانو د پیازو فصلونه د 2 کاله کېږي څه خرابېږي هغه د لارې د امله د پاکستان د افغانستان د روابط له امله نو اوس د پیاز د بانجانو فصلونه کم شوي دي نو په اوس کال خلکو چې کوم پیاز کرلي وو ټول په خلکو باندې تاوان شو له ډېرو ستونزو سره له ډېرو تاوان سره مخامخ شولو نو اوس خلکو دغه یو مالداري ته لږ مخه کړې ده مالداري کې لږ زره یو غریبي مزدوري اوس دا مو شفتله کرلې ولته دا رشقه رشقه مو کرلې اوس کوئ لو کوئ غواګانو لپاره که نه د غواګانو د پسو لپاره بیا وایي ښه شودې مړ کوي که نه دا چې که دلته اوس د ځمکې خو بیا د ځمکې بیا څه کوئ څه پلان کېږي دا خو چې د 100 کاله رشقه وکړه دا 15-16 کاله پورې کار کوي. اوس همدغه رشقه بیا راشنه کېږي بیا شنه کېږي تر منې پورې بیا یعنې همدغه یوې رشقې نه یو ځل کرل نه څو حاصله تاسو اخلئ؟ دا د پسرله تر منې نو دغه ونیسئ چې 15 الی 6 یو څه به اوس بل ځواب کې دغه تفاوت څه راغلی مثلا که داسې فکر کړو 10 40 یا 50 کاله مخکې که نه هغه څه چې یادېږي مثلا تاسو به یا ځوانان یا کوچني وئ په زراعت او مالدارۍ کې دلته په لوګر کې بیا د پورک پل کې څه توپیر راغلی ده که نه تغییر راغلی که نه؟ مالدارۍ کې پخوا خو مالداري وه خو داسې ګټې چا نه ترې اخیستلې نو اوس په خاطر داسې نفوذ زیات شوی ده نو اوس دغه د شیدو او د مستو فروشات اوس ښه شوي دي. پخوا په دوکانو کې پیدا کېدل نو اوس کور کې پیدا کېږي نه ټول خرڅوي اوس خو دلته دا خلک دلته مثال خلک اخلي بیا له دوی وړي کابل ته انتقالوي نو د شیدو او د مستو بازار اوس نسبتا ښه شوی ده ځکه چې خلک مالداري کار کوي. بس کور د ودانۍ صاحب کاروبار د برکت ځکه دهقاني خپل عبادت دی یو حلال روزي پیدا کول نور باید وکړي چې د سیلابونو څخه په امن کې اوسئ او کاروبار مو جوړ شي. بیا هم ستړی مه شئ ساعت خیرتي ده بخیره ژوندی اوسئ ماشاءالله څومره ښکلی موسم دی او صاحب دلته چې څوک ووسي نور هېڅ ناروغېږي به نه ښکلې هوا ده. نو دلته هوا ښه ده ګیزي ما هوا ښه هوا وي مازدیګر هم ښه هوا وي او غرمه لږ ډېره ګرمي وي نو ډېره ښه هوا ده معتدله هوا ده ماشاءالله نو جان مای صاحب موږ بس کابل کې هغه بیربار کې پراته یو ای صاحب دا به راته چې څو کلان څو کاله کېږي چې دهقاني کوې؟ 40 کلن ما 40 کلو داسې تر اوسه ټول کار مې په مزدوري په دهقاني کې تېر شوی. به بېشک ده چې حلال روزي څوک ګټي دا لویه په خپله پاچاهي ده. کچالو پیاز ګندنه جوار غنم دا ډېر کرل کېږي. صاحب څه فرق راغلی مثلا اوس دلته پورک په کلي کې دلته په نورو سیمو کې مثلا 40 کاله مخکې هغه څه چې کرل کېدل څه رقم کېدل اوس څه توپیر راغلی؟ ډېر توپیر راغلی وخته په زښته ډېر جوار کرل کېدل غنم کرل کېدل اوس ډېره سبزیکاري کېږي کچالو کېږي پیاز کېږي بانجان کېږي او د حاصلات لږ کم شوي دي دوی ترقي پیاز و کچالو و بانجانو ته ورکړی ده هغه عاید زیات ده. څنګه دا صاحب ځمکې ماشاءالله حاصل چې اخلي ګزاره پې کېږي او کله کله دغه سیلابونه او دا شان لږ زره زیانمنوي خلک؟ والله سیلابونه ډېر خلک ځوبلوي بل کال یې راغلل ډېر کوم 100-200 جریبه مځکه یې وړله حاصلات یې وړله خړوب یې کړل. عجب داسې امکانات که برابر شي مثلا اوس دلته په لوګر کې ما څه نه دي لیدلي مثلا بزګرو دهقانانو ته یو څه برابر شي داسې یو څه شوي دي چې مثلا شوی تخم ورکړی شي ویالې ورته جوړې شي
د حکومت لخوا دا به ډېره ګټه نه کوي؟ والله ګټه کوي، بعضې وخت یې ورکوي، خورم ورکوي، بعضې وخت د عیالي هم باسي، خو دا 2-3 کاله یې نه دي ایستلي. نه دي ایستلي که نه؟ بس کور دې ودانوي صاحب، بس په کاروبار د برکت انشاءالله دا چې د ښکلې فضا کې چې اوسېږي دغه تازه اکسیجن اخلئ دا هم لویه پادشاهي ده. والله خیر اوسې، تاسو درې خدای عمر درکړي چې دا خدمت کوئ د خلکو. خیر اوسې، خیر اوسې، کور دې ودان، کور دې ودان. قدرمن لیدونکو دا نور ښکلاوې د کلي یو طرزه پرېږدو، خو د کلي مازدیګرۍ بیا بیل خوند لري. دا خوند چې دلته د ځوانانو سپین ږیرو ماشومانو سره په دیرو مجلسونو کې او په د پټیو شنو پټیو کې شنه ساحه کې وي، دا باور کوي چې د ښار په هېڅ ښکلي هوټل کې او هېڅ ښکلي قصر کې نشته. دلته بیل خوند دی. ماشاءالله دلته د دغه کلي ځوانان، مشران، سپین ږیري او ماشومان ټول راغونډ شوي دي. مازدیګری دی، کیسې کوي، زه هم ورته راغلم. راځئ چې دوی څخه هم وپوښتو. ټول ستړي مه شئ، په خیر راغلی. خیر اوسئ وروره، ته به دوی په نمازګۍ سلام وشي ته ښه انشاءالله. مننه، خیر اوسې، ته ستړی مه شې. څنګه ټول راټول شوي خیراتي خو دا والا دغسې یګان وخت مونږ چکر راځو د دې کلي مازدیګری واقعیتا بالکل بالخصوصا دغه ځوانانو لپاره دا وخت چې راټولیږي ډېر خوند کوي. نو بیا نو دغسې موسم دغسې دا هوا چې ده په دې وخت کې نو دا بیل د ماشومانو لوبې او د سبا مشرانو قصې او تجربې نو دا بیا بیل خوند کوي په دې ځای کې. دا بالکل. راځئ ځان دې معرفي کړه، د ملګري دې هم بعضې نومونه راته واخله، چا چې ستا دې نومونه دې څه کارو باندې بوخت دی، د سیمې په اړه راته ووایې، د دهقانۍ په اړه، د مالدارۍ په اړه راته ووایې. نوم خو مې ذکي الله سراج ده او ترڅنګ ملګری مې سیناز دی، رشید ده، مصور ده او بشیر ده، مسعود ده او دا نور مشران چې دي له موږ نه دا دي او دا واړه ماشومان دي د هغوی دي. نو اوس خو موږ محصل هم زده کړې مې کړې دي، یعنې 12 مکتب مې خلاص کړی ده، 12 مې خلاص کړی و، خو اوس بیکاره یو. بس دا بیکاري د ځوانانو یو رنځ مخکې حاجي صاحب هم ویل هلته چې دغه هغه لرو چې انډول تعادل باید په نظر کې وساتل سي، ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي، ځوانان په بېلابېلو ادارو کې چې وړتیا لري درس یې ویلی 12 کاله مکتب وایي، 4-5 کاله 6 کاله پوهنتون وایي، دوی ته باید کار برابر شي. دغه ستونزه د ځوانانو ده. که دلته ورته وایي چې دهقاني کروندې باندې بوخت یې، بلد یې څه کرلی شي که نه؟ نه والا دهقاني خو هم نه ده کړې. دغه ده په کلي ګوز او دهقاني نه وه کړې. هو دهقاني خو هم نه ده کړې، خو درسونه مې ویلې، خو بس اوس بېکار یې، نو دهقاني خو هم بغیر نه ده کړې. ښه کور دې ودان، کور دې ودان. بس خدای دې همیشه ډېره ستاسو ګرمه لري او د دې کلي بیا د مازدیګرۍ بیا بیل خوند لري چې هغه چا خبره وچه ډوډۍ او چای واوسي، خو د ښکلي دا تازه هوا اوس بیل خوند لري. کور دې ودان، کور دې ودان. ته هم ستړی مه شې، راځه ته دې هم لیدونکو ته ځان معرفي کړه. زه مصور ستانکزی یم لوګر څخه. مصور جان دا راته وایي چې په څه بوخت یې، درس وایې، دهقاني کوې، مکتب دې ویلی او څوم ټولګي کې؟ زه اوس مهال درس وایم په 9م ټولګي کې یم. ماشاءالله ماشاءالله. نور کورس درسونه دې هم تعقیب کړي که نه؟ کورسونه مې هم. نو کلي کور کې څوک چې اوسي هغه دهقانۍ سره بلد وي، څنګه دهقانۍ سره هم بلد یې، لږ زره کار کوي کور کې یا بیرون په پټیو که نه؟ کور کې لږ کار کوم خو ډېر بلد نه یم. مصور جان دا راته وایي چې طبعا د هر ځوان یو هیله وي چې کله درس وایي، پوهنتون وایي، یو چېرې ورسېږي چې مخکې حاجي صاحب ګله هم وکړه وایي ځوانانو ته کار زمینه نه برابرېږي، رښتیا هم دا ستره ستونزه ده. څه غواړې په خیر آینده کې څه نه جوړ سي؟ زه غواړم چې په ما نه آینده کې ژورنالیزم جوړ سي. ښه ډېر ښه، غواړې چې خبریال ژورنالیست شې. ښه ډېر ښه، بس کېږي ځکه چې اراده ووسي او انسان تصمیم ونیسي حتما هر څه ته رسېږي. نو خدای دې بریالی لره. بس درسونه دې وایه انشاءالله، خو د درسو تر څنګ بیا کور کې هم کار کوه. صحیح ده؟ سلام شه ورور ته هم. وعلیکم ستړی مه سې ته هم جنان، ښه خو یې انشاءالله. کور دې ودان، خیر اوسې. بس ته هم د درې کې ټول شوی خوندوره هوا ده د مازدیګر. مازدیګری زړی مر ده، ډېرې راټولېږو، ملګري یو او څوک درس وایي، څوک مجلس کوي، څوک ورځنی د خپل درس کیسې کوي. بالکل. ځان دې مې راوپېژنه، بل ته څه په کاروبار بوخت یې؟ دهقاني کوې، درس یې ویلی نه دی ویلی؟ نوم مې محمد مسعود ده.
د لوګر ولایت اوسېدونکی د 3 کاله مکتب پرېښی اوس مې بېرته مکتب شروع کړی دی. دغه څومره ښه کار دی 3 کاله مکتب پرېښی خو هر دلیل چې اوس بیا مکتب شروع کړی دا لوی کار دی. خیر دا لوی کار دی ځکه چې ما په ژوند کې اراده نه درلودله هدف مې درلود. اوس مې خپل ځان ته هدف وټاکو. زموږ زیاتره ځوانان چې د هدف نه لري په ژوند کې بې هدفه روان دي بالکل او بې هدفه چې روان دی 12 هم خلاص کړی په آینده کې به چینی او بالخصوص زموږ افغانستان هېواد کې کار زمینه مساعد کېږي نه یو ځوان ځوان به یې په خارج مملکت کې به تحصیل کړي ډېر پورته تحصیل به کړی سي افغانستان ته راسي د هغه دپاره د کار زمینه نه مساعدېږي او بالخصوص په د اسلامي امارات کې یو خو نظام الحمدلله ډېر ښه ده امنیت ده بالخصوص دلته واسطه چلېږي. باید ځوانانو ته د کار یو ځوان چې په کومه هیله درس وایي زحمتونه باسي په قرضدارۍ د مالداریو کروندې پیسې اخلي مصرفوي او یو چیرې غواړي ورسېږي نو بیا کار چېرته پیدا نه شي ډېر درد لري که نه ډېر سخت دی ځکه چې ما د 3 کاله مکتب پرېښی ما د ژوند نه ډېر تجربه واخیستله وګرځېدم په هر شي باندې پوه شولم او هغه ځوان چې مسلسله درس یې د ژوند په بعضو چارو نه پوهېږي هغه مسلسله په خپل درس کې ده او کوم یو ځوان چې مسافري کړې ګرځېدلی په ښار و کلي کې بل سره 10 رقمه خلک یې لیدلي کده پورته سوي هغه ډېر پوهېږي د ژوند په سیستم باندې. بالکل زه خدای مهربان ده بس مسعود جانه خدای مهربان ده چې هر څه سم شي او دا د لوی کار کړی چې 3 کاله د مکتب پرېښی بېرته شروع کړی نو انشاءالله حتما یوه موخه چې لري هغه ته به رسېږي خدای دې بریالی لره کور دې سلام شروع جوړې ساعت د ښه د خیرتي ده په خیر چېرې روان یې په خیر والله کور نه راووتم بهر څه مې کتل دلته ځوانان ټول څه وو د کلي سپین ږیري هم ناتیر صاحب راغلي وو خپل احمد ځای صاحب راغلی نو زه زیات خوشحاله یم چې ومې کتل راکات ما ودرېږه که چېرته بس کور دې ودان کور دې ودان بالکل ستاسو حق دی موږ هم دا حق دی چې د افغانستان هرې سیمې ته ولاړ شو نن دغه ښکلي کندې ته راغلو ماشاءالله ښکلي ځوانان ښکلي سپین ږیري دا به راته چې نوم دې څه ده په څه کاروبار بوخت یې؟ نوم مې رشید احمد الهام د لوګر ولایت د فرق سیمې اوسېدونکی درس وای مکتب الحمدلله شکر و یو کال امتحان کانکور امتحان وګرځېدم د یو څه اقتصادي مشکلاتو خو شکر ده الحمدلله اوس مې بیرته درسونه شروع کړي او ماشاءالله دا دویم ځوان دی د پوره ځوانان دغسې باهوډه باعزمه دي که یوه ستونزه هم پیدا کړي اقتصادي بیا هم مکتب ته ځي بیا هم درس وایي انشاءالله څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې دغه کلی د افغانستان هر کلی هره سیمه ځوانان یې پیاوړي او بریالي د افغانستان د دغه سیمې ځوانان به هم همدغسې پر عزمه په اراده وي او لوړو پوړیو ته به رسېږي کور دې ودان ډور کور دې ودان خیر اوسئ خیر اوسئ د کلي مازدیګری او ماښام را نږدې شو دلته طبیعت دومره ښکلی دی چې تاسو کیدای شي په انځورونو کې وګورئ خو زه احساسومه چې د شنو بوټو شنو ونو دغه انځور چې له نږدې انسان ګوري او احساسوي دا بیل خوند لري نو حتما که ښارونو کې یاست خپلو کلیو ته حتما ځئ کلیوالي ژوند بیل خوند لري او خپل کلي د افغانستان په هر ګوټ کې چې وي هغه مه هېروئ درنو ټلویزیون درنو لیدونکو ماښام شو تیاره شوه زه هم کور خوا ځمه اوسنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسوم هیله مند یم چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي درنه یوټیوب لارې هم تاسو دا خپرونه کتلی شئ تر بلې خپرونې چې د افغانستان یو بلې ښکلې سیمې ته ځم تاسو په لویه مهربانه خدای سپارم د یو سرلوړي او لوی افغانستان په هیله